علیکم ښه راغلاست ټولو ته د نن ورځ ویډیو مو په دې باندې برابر کړې ده چې هیکینګ څه شی دی ایتیکل هیکر چاته ویل کېږي بلاک هیکر ګری هیکر دا هیکر چاته ویل کېږي او هغه 15 اپس یا برنامې او همدارنګه ویب سایټس هغې نه موږ استفاده کولی شو او زیاتره ایتیکل هیکران ترېنه استفاده کوي تر څو چې د یو چا اکاونټ ور هیک کړي نو د دغې مطابق ویډیو مو درته برابره کړې ده نو دغه ویډیو چې دی دا یوازې چې دی ایجوکیشنل پرپس یعنې د تعلیمي پوهې یوازې ستاسو د تعلیمي هغه سویې د لوړولو په خاطر د غلطې استفاده یې باید ونه شي نو یوازې د پوهې په خاطر دا موږ ریکارډ کوو نو زه د دې د سلسلې نه لومړی چې دی تاسو ته به چې دی ایتیکل هیکر چاته وایي ایتیکل هیکر چې دی هغه هیکر ته ویل کېږي چې هغه اصلا چې دی جنجال جوړول نه غواړي چاته تاوان رسول نه غواړي یوازې هغه کسانو سره مرسته کوي چې څوک د مطلب متضرر شوی اوسیږي اکاونټ یې هیک شوی وي د هغې اکاونټ د بیرته لاسته راوړلو لپاره ورسره همکاري کوي نو دغې ته ایتیکل هیکر ویل کېږي نو بعضې بلاک هیکر دا د تورې خولۍ والا کم یا ماسک والا کم هیکران چې دي دا ډېر خطرناکه داسې دي چې دا مکمل غله دي دا تاسو نه چې دی ډیټا غلا کوي ستاسو کمپیوټر او ستاسو فون ټلیفون او ستاسو اکاونټونو ته ور داخلیږي ستاسو نه ډیټا غلا کوي د دې په بدل کې به تاسو نه پیسې او یو څه نور شی نه غواړي یا ستاسو نه دغه خپل اکاونټ ترلاسه کوي نو دا هغه هیکر دی چې همیشه لپاره دوی جنجال تاسو ته جوړوي نو راځئ چې دی اوس ایتیکل هیکران چې دي زیاتره وخت د کم اپس نه استفاده کوي نو د دوی څخه د یو دانه وزه ته معرفي کوم انشاءالله سټیپ بای سټیپ د نورو په هکله به هم تاسو معلومات شیر کوم لومړی چې دی تاسو د انلایک ډیوایس چې دی اني ډیوایس داسې د انلایک په نامه باندې یو ډیوایس دغه دی چې د اپس دی دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ د پلی سټور کې هم شته دی دغه ډیوایس دی هغه شکل ته یې وګورئ په دې رقم باندې یو څه اعلانات پکې راځي خو خیر تاسو ته متوجه اوسیږئ د دې نه ګورئ دلته انلاک چې دی انلاک any phone methods دا کوم یو ټلیفون کاغه اوپو اوسیږي یا مطلب سمسنګ برانډ کوم هر یو برانډ اوسیږي تاسو کولی شئ دا هغې کمپیوټر موبایلو دا اپس خپله چې دی دا د موبایلو د لاکر مطلب تاسو غواړئ لاک یې ختم کړئ او تاسو دغه یو موبایل ته ور داخل شئ د هغې کوډونه تاسو ته در معرفي کوي خو ولې دا چې دی اصلا هر یو خپل ورژن او د دې مطابق چې دی دې کې لکه تاسو به سټډي څنګه کوئ دې باندې به دا به تاسو استعمالوئ څنګه نو راځئ د دې لپاره چې کله تاسو دغه اپس را ډاونلوډ کړو هغې نه پس به راشئ په لیټ سټارټ باندې به کلیک واخلئ داسې اعلانات راځي اعلانات ته به چې دی دا رقم چې دی اوپن باندې کلیک مه کوئ کلوز کوئ داسې دلته وګورئ موږ سره چې دی دې ځای کې انلایک چې دی انلاک ټیکنیکس دی انلاک همداسې ډیوایس دی او همدارنګه چې دی ډیوایس انفارمیشن دی داسې خو د دې لپاره چې دی دلته وګورئ موږ سره یو څه برانډ دلته شته دی دې ځای کې تاسو وګورئ لومړی چې دی هوایي کم او همدا سمسنګ دی اوپو دی داسې نور هم تاسې موبایلونه شته دی تاسو کوم یو برانډ استعمالوئ د کوم یو برانډ مطابق تاسو معلومات اخلئ نو دې ځای کې تاسو استفاده ترې مطلب هماغه باندې کلیک کولی شئ پاس دلته اوس دلته چې دی انلایک میتودز چې دی ان ډیوایس انفارمیشن د هغې په چې څنګه دوی کومه سې کار کوي د دې معلومات دلته ترلاسه کولی شي او دا اپس دلته چې دی دا د موبایلونو هغه دستګاه مطلب کوم موبایل کوم یو برانډ تاسو چې دی استعمالوئ د موبایل ټپس لپاره انډرایډ او داسې نور نو تاسو د دې نه هم چې دی سټیپ بای سټیپ استفاده کولی شئ راځم زه چې دی زه فار اګزامپل د سامسنګ نه استفاده کوم زه سامسنګ موبایل استعمالوم نو راځم په سامسنګ باندې کلیک کوم داسې د سمسنګ مطابق چې څومره دغه دي دا ټول چې دي دلته موږ سره شته ګورئ لومړی چې دی تاسو د سمسنګ مطابق کوډونه تاسو راخلی لکه وګورئ دلته ډسپلی چې دی IMEI نمبر چې تاسو غواړئ هغه اوریجنالټي وګورئ دا وګورئ جنرال تاسو د ټیسټ کوئ که نه د سمسنګ موبایل چې دی تاسو غواړئ هغه ټیسټ کوئ نو دې ځای کې شته دی دا کوډ دی دا کوډ راواخلئ او هلته چې دی ډایل کوئ نو زیاتره چې دی په ایمرجنسي کې داسې ډایل کوئ نو ګورئ دلته څومره کوډونه چې دي ټول داسې په دې کوډونو کې تاسو ولټوئ کوم کوډ ستاسو په کار دی نو زیاتره وختونه تاسو د دې نه د دې په استفادې سره کولی شئ چې تاسو د یو چا هسټري وګورئ همدارنګه چې دی د هغې هارډویر سافټویر او نور پروګرامونه دا یې چک کوئ نیټورک یې ورته چک کوئ نو دا ټول هغه کوډونه سټیپ بای سټیپ چې دی د سمسنګ د
وګورئ ډیګنوسټیک کنفیګریشن چې تاسو کوئ کله چې تاسو یو انټرنیټ د کار نه کوي کمپیوټر کې موبایل کې څه مشکل رامنځته شلو تاسو ته هغه د خپل د ټرابل شوټینګ په غونډه کې به کار کوي تاسو ته هغه د دې کوډ په ډایل کولو سره به چې تاسو ته ټول دا د سمسنګ دا کوډونه به یوازې په سمسنګ کې کار کوي د اوپو لپاره چې تاسو به د نورو د دې نه استفاده کولی شئ د دې موبایل لپاره نو د دغه اپس په استفادې تاسو کولی شئ چې د یو کمپیوټر موبایل ته لاسرسی پیدا کړي یا هم دارنګه د هغې کوډونه پیدا کړي یا څه مو په کار اوسېږي نو د دې لپاره تاسو دې کې بیا نور مختلف کوډونه نور هم پیدا کولی شئ سټډي وکړئ دا ټول تخنیکونه یې مطالعه کړئ د دستګاهګانې مطالعه کړئ کوم موبایل ډیوایس تاسو استعمالوئ دا یو ځلې ښه پوره مطالعه وکړئ بیا به تاسو د دې اپس په استعمال باندې پوه شئ مننه د کتلو نه مو او انشاءالله راتلونکي ویډیوګانې به چې دی د نورو اپس په باره کې اوسېږي او د نورو هغه ویب سایټو په هکله چې ایتیکل هیکرانې چې دی استعمالوي نو هغې په هکله به انشاءالله زه تاسو ته د دې معرفت کوم په آینده کې چې هغه به څنګه تاسو یوز کولی شئ او د هغې ویب سایټ نه به څنګه استفاده کوئ نو دا انشاءالله چې دی په دې باندې به راتلونکي کې یعنې خبرې کوم مننه د لیدلو